ماښام مو بخیر. د نن مهم خبرونه له نیوز باکس څخه. نن سهار د کابل په 15مه حوزه کې قصبې ته نږدې موټر بم چاودنه شوي چې له امله یې 12 ولسي وګړي وژل شوي او د 4 بهرانیانو په ګډون 10 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت دغه خبر په تاییدولو سره وایي چې دغه موټر بم د ټونس موټر په وسیله شوي ده چې موخه یې د ګارد ورلډ په نوم بهرنۍ امنیتي کمپنۍ وه. د دغه پیښې ډېری قربانیان ماشومان او ملکي وګړي دي چې په وژل شویو کې 3 ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د جمهوري ریاست دغه برید غندلی دی. تر دې مهاله د دغه موټر بم مسئولیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. به شمول یک طفل 13 ساله‌ای که طرف مکتب روان بود و امیدواری فامیلشان بود و امیدواری مردم افغانستان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندای سکیوریتی یک کمپانی سکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند. د ټاکنو کمیسیون وایي چې د نوماندانو او سیاسي جریانونو شکایتونو ته د رسیدګۍ په موخه یې د رایو د بیاشمیرنې بهیر په ټول هیواد کې درولی دی. کمیسیون نن سهار په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې په ټول هیواد کې د 8255 محلونو څخه تر اوسه د 915 محلونو د رایې بیاشمیرنه پای ته رسیدلې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو او ځینو نوماندانو اندېښنو ته د رسیدګۍ په موخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرېکړه کړې چې نن له غرمې وروسته په ټول هیواد کې د رایو د بیاشمیرنې بهیر ودروي. ټاکل شوې وه چې د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې سبا د عقرب په 23 اعلان شي، خو د کمیسیون کمشنر اورنګزیب وایي له 8 زرو څخه د زیاتو رایو د شمیرنې پر سر د جنجال له کبله د ټاکنو د پایلو اعلان ځنډول شوی دی. د عقرب له 13 نیټې څخه په 25 ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې پروسه شروع شوې وه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن سهار د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې تر دې مهاله د 915 محلونو د رایو بیاشمیرنه پای ته رسېدلې. د کمیسیون د اعلامیې له مخې په 9 ولایتونو کې د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو د اعتراضونو له امله د رایو بیاشمیرنه هېڅ نه وه پیل شوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروسته له هغو د رایو د بیاشمیرنې بهیر دروي چې یاد بهیر د عبدالله په ګډون د ګڼو نوماندانو له نیوکو سره مخ شو او یادو نوماندانو خپلو ناظرینو ته امر وکړ څو له دې بهیر څخه څارنه ونه کړي. د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم سره سم د برېښنا عمومي رئیس امان الله غالب کندهار کې د زون په سطح د هلمند، کندهار او روزګان د خلکو ستونزې واورېدې. د برېښنا عمومي رئیس ژمنه وکړه چې په هلمند ولایت کې به د برېښنا نرخونه ډېر ژر لکه د نورو ولایتونو په څیر راټیټ شي. جنوب زون ته د برېښنا د عمومي رئیس سفر امان الله غالب په دغه سفر کې د هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو ستونزې واورېدې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان د خلکو ستونزې بیان کړي او ویل چې په هلمند ولایت کې د برېښنا د لوړ قیمت ستونزه د ژر تر ژره حل شي. مرستیال او سرپرست والي مجاهد الله سفاري هم هلمند کې د ستونزو پر حل ټینګار وکړ او له ښاغلي غالب نه یې وغوښتل چې د هلمند برېښنا بیل دې هم لکه د نورو ولایتونو په څیر قانوني کړل شي. سفاري زیاته کړه چې ډېر ژر به له مرکز کابل څخه یو هیئت د دغې ستونزې د هوارولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. غالب صاحب موږ ته وعده راکړله چې تاسې په هلمند ولایت کې کم قرضداران دي د هغوی څخه زموږ پیسې واخلئ، ځکه برېښنا شرکت که چیرې قرضداران پیسې ورته ورنکړي د پښو څخه غورځي، د خپل د مامورینو معاشات نشي درکولی. نو هغه موږ وعده ورته ورکړله چې هر څه قرضداران دي په هلمند ولایت کې هغوی څخه به موږ اخیستی سي قرض اخلو، باقي دا ریبت لایولوي. راپورونه وایي نن سهار د اسرائیل دولت د فلسطین پر غزه ترانګه تازه هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په دغو بریدونو کې 11 کسان وژل شوي او 45 تنه نور ټپیان شوي دي. د یادو بریدونو له کبله پر ځاني زیانونو سربیره مالي زیانونه هم اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د غزې په ترانګه د اسرائیلو په برید کې د اسلامي جهاد غورځنګ مشر بها ابو عطا ووژل شو. دا و د نن ورځې نیوز باکس چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې. در رویداد انفجاری صبح امروز در پایتخت ناحیه 15 شهر دست کم 15 تن کشته و 20 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت داخله کشور با تایید این رویداد میگوید انفجار حوالی ساعت 7:25 صبح در ساحه سرک قسیم مربوط حوزه 15 شهر کابل رخ داده است.
با گفته این مقام وزارت داخله، هدف موتر حامل کارکنان یک شرکت امنیتی نیپالی به نام گراند ورلد بوده است و موتر بم به نو تونست. در نتیجه 4 تن از کارکنان این شرکت زخم برداشتند. باید گفت که بیشترین قربانیان کودکان و غیر نظامیان بودند که 3 کودک در میان کشته شدگان بودند. به شمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود و امیدواری فامیلشان بود و امیدواری مردم افغانستان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندای سکیوریتی یک کمپانی سکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند. در ساعات اخیر امروز اعلام شد که کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری آرا را در 34 ولایت متوقف ساخته است. هنوز دلیل این تصمیم کمیسیون مشخص نشده، اما پیش از این برخی ستادهای انتخاباتی خواستار بیدرنگ توقف شمارش و تفتیش آرا شده بودند. این در حالی است که در 10 ولایت به دلیل مخالفت هواداران شمار از ستادهای انتخاباتی روند بازشماری و تفتیش آغاز نشده بود. مسئولان وزارت داخله میگویند نیروهای امنیتی آماده‌اند که با حمایت مردم در تمامی نقاط کشور مبارزه کنند و زمینه را برای آمدن صلح فراهم سازند. سرپرست وزارت داخله هشدار داد در صورتی که طالبان به صلح حاضر نشوند و از فرصت پیش آمده برای صلح استفاده نکنند، با شکست و نابودی مواجه خواهند شد. ادامه در گزارش. مقام‌های امنیتی در نشستی که به هدف هماهنگی میان مردم و پلیس برگزار شده، از مردم می‌خواهند تا در راستای تامین امنیت با پلیس همکار باشند و از هیچ نوع همکاری با نهادهای امنیتی و پلیس دریغ نکنند. مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله، میگوید که در 8 ماه گذشته ضربات سخت از سوی نیروهای امنیتی به گروه طالبان وارد شده و عملیات‌های این گروه نیز با شکست مواجه شده است. تا اطمینان ورکم چې د وزارت امور داخلي هغه مرکزي او بخشو کې موږ اقدامات کړي دي او روان دي چې تاسو اطمینان ولرئ چې تاسو دا وزارت او تاسو پولیس ان شاء الله هغه خواته روان ده چې د خلکو پوره اعتماد او پوره باور ځان سره ولري. سرپرست وزارت داخله ضمن یادآوری از پاکسازی بخش‌های زیادی در کشور، خطاب به گروه طالبان گفت در صورتی که طالبان به صلح حاضر نشوند و از فرصت پیش آمده برای صلح استفاده نکنند، با شکست و نابودی مواجه خواهند شد. دشمنای مردم افغانستان به این صدای مردم لبیک نگویه، من حیث مشت آهنین بر علیه از یا مبارزه کنه و همان طور که در 8 ماه گذشته در نقاط مختلفی از کشور ضربات کوبنده را علیه دشمنای مردم افغانستان وارد کردند. نه تنهایی که عملیات طالبا که به نام الفتح مانده بودند او را به شکست مواجه کنه، بلکه اراضی بیشتری را از دشمنای مردم افغانستان بگیره. رایتایی که میایه برمو از ولسوالی ها و از شهر نوایی این است که در کاری که هیچ کار نداره پلیس کار. این در حالی است که طالبان پیش از این بارها مذاکره و گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده و گفته بودند که نخست با امریکایی ها و پس از آن با حکومت افغانستان مذاکره خواهند کرد. در این نشست رئیس پلیس مردمی نیز حضور یافته و از هر دو جانب خواست تا با هم یک دست شده و برای تامین سرتاسری کشور کار کنند. اداره لوئیس آرانوالی میگوید که از آغاز سال مالی 1398 خورشیدی تا اکنون به 2527 قضیه خشونت در برابر زنان رسیدگی شده است و عاملان آن نیز مورد پیگرد قرار گرفتند. گزارش. در سال جاری مالی اداره لوئیس آرانوالی به 2527 قضیه خشونت علیه زنان رسیدگی کرده و عاملان آن را مورد پیگرد قانونی قرار داده است. مسئولان لوئیس آرانوالی امروز در یک نشست در کابل از رسیدگی به تمامی قضایای خشونت در برابر زنان خبر داده میگویند که به تمامی این قضایا رسیدگی شده است. ما میتونیم با این سیاست جدیدی که در زمینه روی دست گرفته شده شاهد
کاهش این موارد از یک طرف و از بین بردنش از جانب دیگه باشیم. در همین حال سخنگوی این اداره از افزایش 22% کارمندان زنان در این اداره نیز خبر می‌دهد. او همچنان از ایجاد آمریت‌های لوی سارانوالی مبارزه با آزار و اذیت زنان یادآور شده میگوید ایجاد این آمریت کمک می‌کند تا خشونت علیه زنان کاهش یافته و به این پرونده ها رسیدگی کامل صورت گیرد. یک ریاست برای حمایت از حقوق زنان در سارانوالی افغانستان ایجاد شده که بیشتر برای ایجاد فضای مسئول کاری برای همکارای ما تلاش می‌کند. از مجموع این قضایا 1240 مورد آن لطوکوب، 263 مورد آزار و اذیت، 217 مورد دشنام و تحقیر و 149 مورد آن تجاوز جنسی بوده که به آنان رسیدگی کرده است. بر بنیاد آمار اداره لوی سارانوالی، کابل، هرات و بلخ در ثبت آمار خشونت علیه زنان در صدر جدول قرار دارند. افغانستان از لحاظ منابع زیرزمینی یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیاست. حجم ذخایر زغال سنگ در کشور 1 میلیارد متریک تن تثبیت شده است. اما با وجود آن باز هم مردم افغانستان زیر خط فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند. زغال سنگ افغانستان مطلوب‌ترین زغال سنگ دنیا عنوان شده است و در بیش از 10 ولایت کشور معادن بزرگ زغال سنگ وجود دارد که هر ساله برای رفع نیازمندی‌های مردم افغانستان استخراج می‌شود. ادامه را در گزارش دنبال کنید. بهترین زغال سنگ افغانستان در بخاری‌های هر فقیر و سرمایه‌دار افغانستان. زغال سنگ پس از چوب بیشترین مصرف سوخت مردم افغانستان را در فصل سرما تامین می‌کند. با آمدن بخاری‌های ترکی در بازارهای افغانستان که اکثرا زغالسوز هستند، مصرف داخلی زغال سنگ در زمستان در حال افزایش است و بنابراین استخراج آن نیز به همان نسبت در حال افزایش یافته است. آصف محمدی یکی از زغال فروشان شهر کابل میگوید چندین نوع زغال سنگ در اینجا به فروش میرسد که بهترین زغال سنگ به نام شیخه بوده که یک تن آن را به 12200 افغانی و یک خروار آن را به 6700 افغانی به فروش میرساند. او همین طور از افزایش فروش این نوع سوخت شهر کابل ابراز خرسندی میکند، اما خریداران شاکی از میزان بلند بهای زغال سنگ در بازارهای پایتخت است. روزانه تقریبا باز روز خوب است 4 تن 5 تن در روز سودا میشه. بعد از او در روزهای تعطیلات که زیاد سودا میشه، خیلی فروش زیاد داریم. تاسف میکنیم که کل معدن‌ها از خود ما در خاک خود ما، نه از بیگانه ها میآید، نه از ایران میآید، نه از پاکستان میآید، در خود همین وطن سرزمین تولید میشه و اینقدر قیمت بسیار بلند. مردمای پولدار و پیسه‌دار خریداری کرده میتونن، مردمای مستعبد بیچاره سل میبینن و چیزی از دستشان نمیاد که بخرن. لیلا سامانی رئیس آگاهی و اطلاعات عامه اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید با فرارسیدن فصل سرما در کشور باید بیشتر از پیش نگران آلودگی هوا و زمین شد، چون که اکثر این نوع سوخت به شکل کاملا غیر استاندارد استخراج و به دسترس مردم قرار میگیرد. همراه وزارت تجارت سر از این بحث شده که دوباره زغال سنگی که به کابل میایه ای باید تصفیه بشه و شرکت‌هایی به وجود بیاره به خاطر تصفیه زغال سنگ. همراه شرکت برشنا صحبت شده که اونها سر و اونها وظیفه سپرده شده که اونا سر انرژی بدیل همچنان کار بکنن. این در حالی است که وزارت معدن از خصوصی شدن تصدی زغال سنگ خبر داده میگوید که به اساس خواسته های حکومت قرار است این تصدی به سکتور خصوصی سپرده شود تا استخراج آن دیگر خودسر و غیر استاندارد نباشد. قبل از این بارها گزارش ها بیان کننده میزان بلند استخراج های خودسر و قاچاق این نوع سوخت و بیرون از کشور بود. و حالا وزارت معدن میگوید در 3 ماه نخست سال مالی 1398 عواید از آدرس فروش زغال سنگ در داخل و بیرون 41% کاهش را نشان میدهد. اما په درستیو کې د افغانستان حکومت غواړي چې دا تصدۍ خصوصي کېدو خواته ویسي. په دې معنی چې موږ غواړو په دې برخه کې خصوصي پانګونې هم راشي ترڅو دغه ظرفیت او پوتنشل چې د ډبرو سکرو برخه کې موجود دی د دې نه ګټه واخیستل شي. در کنار آن امیدواری ها از این که این تصدی به سکتور خصوصی سپرده خواهد شد در ارتباط با تغییر نوع استخراج و سرمایه‌گذاری بیشتر روی طلای سیاه افغانستان بیشتر از پیش دیده می شود. زغال سنگ افغانستان مطلوب ترین زغال سنگ دنیا عنوان شده و دست کم در بیش از 10 ولایت کشور معادن بزرگ زغال سنگ وجود دارد که بیشترین آن در شمال و مرکز کشور موقعیت دارد. حسیب الله اسمتی، زاویه نیوز، کابل. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در تماس تلفنی با نخست وزیر عراق ضمن نکوهش کشته شدن معترضان، افزایش قربانیان و آدمربایی خواستار توجه فوری به خواسته‌های مشروع معترضان شده است. جزئیات
در بیانیه منتشر شده در وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده گفته شده است که آقای پومپئو در جریان گفتگوی تلفنی با عادل عبدالمهدی گفته است که اعتراضات عمومی مسالمت‌آمیز از ارکان دموکراسی است. مایک پومپئو کشته شدن معترضان در نتیجه سرکوب آنها توسط دولت عراق و استفاده از قوای مرگ آور همچنین گزارش‌ها از ربودن معترضان را نکوهش کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده از نخست وزیر عراق خواسته است تا فوراً گام‌های لازم برای توجه به خواسته‌های مشروع معترضان را با اجرای اصلاحات و مقابله با فساد بردارد. مایک پومپئو در حساب کاربری خود در توییتر نیز بر لزوم حفاظت از معترضان عراقی و اهمیت دادن به شکایت‌های مشروع آنها تاکید کرده است. دور تازه اعتراضات در عراق از 1.5 ماه پیش بالا گرفت. اعتراضات اولیه به ناکارآمدی دولت در تامین نیازهای اولیه مانند آب، دسترسی به آموزش، صحت، بیکاری و نظیر آنها در نهایت کلیت دولت و طبقه حاکم را نشانه گرفت. معترضان در عین حال به دخالت‌های خارجی در کشور خود نیز معترض هستند و در همین راستا نیز جمهوری اسلامی ایران را و سران ارشد آن را هدف اعتراضات خود قرار دادند. ادامه مهمترین های امروز را با همکارمان داشتیم.